دوستان یو بل مهم مورد د نارینه او د ښځینه د توپیر په بحثونو کې د سټرس او د ژوند د فشارونو مسله ده. کله چې په ژوند کې د نارینه او ښځینه ترمنځ ستونزه پیښیږي، فشار راځي، سټرس پیدا کوي، نور قصې راځي، یو پیښه کیږي، یو ستونزه پیښیږي، یو جنجال جوړیږي، یو مسله جوړیږي. نارینه او ښځینه د دغو ستونزو په اړوند، د دغو فشارونو په اړوند، د دغو سټرسونو په اړوند څه ډول چلند کوي؟ ښځه څه چلند کوي او نارینه څه چلند کوي؟ ښځه سټرس کې له پروجستون، استروجن او ځینو نورو هورمونونو نه کار اخلي او اړتیا ورته لري. نارینه په داسې وضعیت کې د تستوسترون هورمون ته هم اړتیا لري او هم کار ترې اخلي. ښځینه مشاوره اخلي، خبرې کوي او حل کوي. نارینه زغمي، حل کوي او عملا برخورد کوي او چلند کوي. ښځې د ستونزې د حل لپاره له ټول قدرت نه، له ټول مغز نه کار اخلي. کله چې ښځې ته ستونزه پیدا کیږي او کوشش کوي چې حل یې کړي، له ټول مغز نه کار اخلي. نارینه د مغز له یوې برخې نه استفاده کوي د فشار او د ستونزو په وړاندې. نارینه په سټرس کې خطر منونکي دي، یعنی ډیر بیړنی چلند کوي، ډیر وچ برخورد کوي د ستونزو، د سټرس او د فشار په وړاندې. ښځینه ډیر ژور، ډیر عاطفي او ډیر احساسي برخورد کوي. ښځې د سټرس پر مهال سړې، احتیاطي او د زړه خواله لرونکي انسانان کیږي. کله چې یو پیښه، یو ستونزه، یو جنجال، یو مسله، یو فشار، یو پیښه سوي، نارینه هغسې نه وي. نارینه لږ وچ برخورد کوي، لږ په اصطلاح قاطع برخورد کوي. کیدای شي د قاطعیت لږ ګټور وي، خو دا وچتوب یې کیدای شي لږ د ښځې له نظره ښه نه وي. د سټرس پر مهال ښځې اکسیټوسین هم ترشح کوي، او یعنی دغه د اکسیټوسین هورمون په بدن کې ترشح کیږي او ډیر کوشش کوي چې په هغه پیښه کې، هغه سټرس کې ډیر هغه وکړي، یعنی په اصطلاح نوازش وکړي، مثلا مینه وکړي، یو څه زړه سوی وکړي، د زړه خواله وکړي، ورته نور مسایل. نارینه د سټرس په وخت کې کیدای شي شیشې ماتې کړي، کیدای شي کور ته ور واچوي، کیدای شي مقابل ور ووهي، کیدای شي طلاق ورکړي خپلې ښځې ته. اما ښځینه ډیر هغه کیږي، ډیره زړه سواندې کیږي، ډیره مهربانه کیږي. او په دې کې دلیل دا ده چې په نارینه کې تستوسترون ترشح کیږي او هغه ډیر د تاوتریخوالي، د خشونت او توندۍ او د ښکارو هورمون ده، په اصطلاح چې کله ډیر سي. او ښځینه چې کله اکسیټوسین ترشح کوي، اکسیټوسین د مینې هورمون ده، د نوازش هورمون ده، د لذت هورمون ده، د زړه خواله هورمون ده، د مینناک چلند برخورد ده. ښځې د سټرس پر مهال منطقي تصمیم نیسي، ډیر ژور تصمیم نیسي، ښه تصمیم نیسي. خو نارینه د سټرس او فشار په وخت کې هر څه خرابوي. اوس خبر څه ده او نتیجه څه ده، پایله څه ده؟ اوس که یوه ښځه په دغه ډول او یو نارینه په دغه ډول مخ ته ځي، زما هیله به ترې دا وي چې ښځه چې کله نوازش ورکوي، د نارینه سټرس لري، په قار ده، او ښځه سټرس لري، مینه ناکه سوې ده. اوس دا معنا ورکوي چې ښځینه دا مورد درک کړي چې نارینه د سټرس په وخت کې دغسې یو حالت پیدا کوي، او ښځینه چې کله سټرس پیدا کوي، په اصطلاح وضعیت نارامه کیږي، سټرس جوړیږي، وضعیت خرابیږي او پیښه کیږي، او هلته ډیر کوشش کوي په اصطلاح توجه وکړي، پاملرنه وکړي، ټیک کیر وکړي ښځه. دا مورد باید نارینه هم درک کړي او ووایي چې والا دغه ډیر پام او ډیر زړهخوی دا شی څه کوي، دا ښځه دا یعنی معلومیږي چې نارامه ده. مثلا ډیر پام کوي اولادو ته، ډیر ټینګار کوي د اولادو په وړاندې، چیرته ده، څنګه ده، څه وخت راځي، څه وخت به رانیسي. ده ته پخپله ډیر پام کوي چې چیرته ده، ډوډۍ وخوړه، ډوډۍ ونه خوړه. دا معنا ورکوي چې ښځه نارامه ده په هغه وخت کې، او نارینه باید دا وضعیت او دا حالت درک کړي. او دغه درک او دغه فهم چې دا نارینه په دغه د سټرس په وړاندې څه ډول انسان جوړیږي او ښځینه په دغسې وخت کې څه ډول انسان جوړیږي، دغه فهم د ښځې او د نارینه لپاره خورا مهم ده، او زما په نظر د ډیرو برخو د یوې غوښنې برخې ستونزې د حل یوه حل لاره ده.